د طالبانو او د امریکایانو تر مابینځ نیغ په نیغه خبرې اترې او د قطر یا د اسلام آباد ما سیوای په کابل کې ملاقاتونه د اسلام آباد یا په بله معنا د پاکستان څنګه خطر ځینې ویني او له دې ما سیوای دا واري کوم سړه جګړه چې ده د چین او د امریکا تر مابینځ بیا یو واري هغه حالات جوړ سوي دي لکه د روس او د امریکا تر مابینځ کله حالاتو او امریکا یا پاکستان کم کردار په هغه وخت کې ادا کړی و د جنگ میدان افغانستان وای او پاکستان یو سپر طاقت ته لاس ورکړی دا واري بیا داسې څرک معلومیږي چې د جنگ میدان به پاکستان وي او کم حالات چې دي یا کم کنټرول چې به کېږي کله چې پاکستان کم کردار ادا کوي هغه به دا واري افغانستان وي یعنی د لوبغالۍ چې ده یا کم کلاړیان چې دي هغه بدل سوي دي. سلامونه او نیک هیلې مه منئ. زه یم سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د طالبانو او د امریکا تر مابینځ کوم اړیکې دي او د دې کوم نتیجه وینو یا نتیجه به پر روان وخت کې کوم څرک لیدل کېږي هغه څه دی. اول خو دا دی چې د طالبانو او د امریکا تر مابینځ ناسته سوې ده په کابل کې څو ورځې وړاندې. هلته چې کله ناسته وسوه بیا یې د طالبانو تر مابینځ او د امریکا چې کوم کسان راغلي وو په هغه کې زلمی خلیلزاد وایي د هغوی یو څه خبرې اترې سوي دي شرطونه ورته ښودل سوي دي له دواړو لوري څخه لکه څنګه چې ټرمپ چې کله انتخابات کول دی د اسلحې خبره کړې وه دغه رقم د بګرام خبرې کړې وه خو دا ورې چې کله دی راغلي وو دا شان مطلب دی ډسکس کړي دي خو طالبانو هم خپل شرایط ورته ایښي دي او دا یو مثبت اقدام دی که مخکې چې کله کوم طالبان راغلي وو نو کوم حکومت چې و هغه که څه هم په افغانستان حاکم وو خو د خلکو مشکلات ډېر له خلکو سره مطلب اقتصادي ستونزې وې داسې نورې ستونزې وې خو کله چې دا اوس شروع سوي دي د پاکستان د طالبانو او د امریکا تر مابینځ دا خبرې اترې دي نو دا په یوه معنا په دې معنا دی چې کوم هغه کم هیوادونه په خاصه توګه کوم د افغانستان ګاونډي کم هیوادونه چې وو هغوی په یوه معنا له سوپر طاقت څخه ویرېدل یا په بله معنا له امریکا څخه ویرېدل خو اوس کله دا امریکا که چیرې غواړي او امریکا راغلې ده او دلته مذاکرات کړي دي نو د دوی لپاره یو ښه چانس دی چې خپل کم تعلقات چې د طالبانو سره ښه مثبت تعلقات جوړ کړي خو دلته چې کوم د پاکستاني کم چارواکي چې دي یا پاکستاني کم بیانونه چې موږ وینو د سیاستمدارانو هغوی باندې دا شی تر ډېره حده پورې بده لګېدلی دی او په دې خاطر شاید ویل چې موږ د دې شاهدان پاتې سوي چې پاکستان کله په افغانستان کې حالات خراب سوي دي نو پاکستان یو داسې ګټه ځینې اخیستې ده چې د افغانستان کوم تعلقات چې دي یا د افغانستان کوم معاملات چې دي هغه له اسلام آباد څخه تېري او د اسلام آباد په لارې باندې کېږي نو اوس که څوک دونه خودمختاره کېږي چې او دوی بایپاسوي او په خپله خپل تعلقات چې دي خپل کوم معاملات چې دي هغه ګوري او هغه هم د امریکې په رقم یو نړیوال طاقت سره له هغوی سره خپل مذاکرات کوي نو دا به یقینا د دوی لپاره که د سر خوږ نه وي د نس درد به خامخا وي چې دوی بایپاس کړ او ډایرکټ کوم معاملات چې دي هغه اوس طالبان په خپله کوي خو دلته چې کله مو وینو طالبان کوم شرایط ورته ایښي دي خاص کر 3 کم یا 4 کم غټ شرایط دي چې کم په ګرام کم هوایي ډګر یا داسې نور کم د امریکایي له لورې کم شرایطو د هغوی په بدل کې د یو څه شرایط ورته ایښي دي. اول شرط دا دی چې کم سفارتخانې دي یا کم کانسلیټ چې دي هغه که هر ځای دی هغه باید چې طالبانو ته په لاس ورکړل سي او د هغوی د طالبانو کم حکومت چې دی هغه یو رقم په رسمیت وپېژندل سي. د دې ما سوای کم نور کم شرایط چې دي هغه د بندیانو تبادله کول دي. که د طالبانو کم کسان چې بندیان دي د هغوی خلاصول دي. دغه رقم له دې ما سوای د افغانستان کم پیسې چې بندي دي امریکا چې کم بندي کړي دي هغوی د خلاص کړل سي. موږ د دې کله چې دا مذاکرات وسو یوه ورځ شوا روز دا نو تېر سوی
خو کوم سراج الدین حقانی او د هغوی کوم د فامیل کوم غړي سي هغوی باندې چې کوم جایزه ښودل سوې وه د امریکا له لوري هغه بیرته واخیستل سوه شاوخوا 10 میلیونه ډالر او د دې ما د هغوی په ورونو باندې 15 میلیونه ډالر او د سینور د هغوی په فامیل په غړو باندې 15 میلیونه ډالر دا بیرته واخیستل سو او دا یو مثبت اقدام دی خو دلته د دې څه دا هم معلومي د دې به که مثبت نتایج شته خو یو څه منفي نتایج یې کیدای سوی دا وي چې کوم د طالبانو تر مابین چې وار پخواله دا خبره کیږي چې د دوی تر مابین اختلافات دي نو که اوس سراج الدین حقاني چې هغوی په وار وار داسې بیانونه ورکړي دي چې هغه د طالبانو د کوم پالیسي چې دی یا په بله معنا د ملا شیخ ملا هیبت الله اخندزاده صاحب کوم پالیسي چې دی د هغوی یو رقم خلاف ګڼل کیږي نو دا رقم حکومت یا امریکا د دوی دا خلک ځان ته نږدې کوي نو دا یو کیدای شي د دوی تر مابین یو کوم څرک چې لیدل کیږي یا کوم خبرې چې یا تورونه چې لګول کیږي هغه د پخلیدو یو امکان شته هغه یو په دې معنا چې کوم د کندهار یا په بله معنا د شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب چې کوم نږدې کم کسان دي هغه دا تور پورې کولی سوی یا دا خبره کولی سوی چې دوی امریکایانو ته نږدې دي نو دا یو منفي اغیز یې کیدای سوی خو تر کوم حده پورې چې تر اوسه پورې طالبان کوم پالیسي پاتې سوې ده دوی په خپل مابینځ کې تر ډېره حده پورې په اتفاق دي په کار هم دي چې په اتفاق پاتې سي خو که دغه څه کوم په اتفاق پاتې سي نو یقینا دا شیان به پر دوی باندې اثر نه وکړي خو که چیرې د دوی تر مابینځ یو څه اختلافات راځي نو دا شیان به بیا په دوی کې یو رقم ډېر د دوی ماتېدو کوم هڅه کوي هغه کې به بیا کم کسان دي یا کم هیوادونه دي هغه به بالکل پکې بریالي کیږي فعلا خبره کوو د امریکا او د چین تر مابینځ کم مسله روانه ده داسې خبرونه دي چې کومه سړه جګړه چې ده هغه په بېلېدونکې ده یا بالکل پیل سوې ده لکه څنګه چې چین سی پیک په نامه روډ جوړوي او کوم ګوادر چې دی هغه له هغه له لارې څخه تودو اوبو ته ځان رسوي یا بلکې رسولی دی هلته کوم بندرګاه چې ده هغه یې جوړه کړې ده په هغوی باندې کار روان دی هلته ایرپورټ جوړ کړی دی داسې کوم روډ چې دی په هغه کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې هغه کوم روډ چې دی هغه ډېر تر ډېر حده پورې د هغوی کارونه سوي دي یو فیز چې دی یا کوم یوه برخه چې د هغه مکمله سوې ده اوس یې دویمه برخه روانه ده د دې پروژیکټ یا پروژې د سی پیک نو اوس یې کله دا سی پیک کیږي نو چین چې دی هغه به مخکې تلو په سړو اوبو باندې سي ملایشیا او د دې علاقو باندې به راګرځېدی او بیا به دا ګرمو اوبو ته ځان رسوئ خو اوس کله دا کوم روډ چې جوړیږي نو شاوخوا یو نیم سره 2000 کیلومتره کم سړک چې دی له هغه پس بیا ګوادر دی او ګوادر بیا داسې دغه د دنیا تر ټولو کته بندرګاه ده او دا په دې معنا تر ټولو بهترینه ده چې دلته کم جهازونه چې دي مال بردار کم جهازونه چې دي کم د تجارت کم جهازونه چې دي د اوبو د جهازو خبره کوو هغه په ډېر اسانۍ سره هلته درېدای سوی او په ډېر ښه توګه باندې کم تجارت چې د هغه په ډېر اسانۍ سره کیږي خو کوم امریکا چې د هغه به هم لازمي خبره ده هغه به هلته دغسې خاموشه نه پاته کیږي او د بګرام هوایي ډګر کوم غوښتنه چې ده د ټرمپ له لوري یا د امریکایانو له لوري هغه مین وجه هم دغه ده چې دوی غواړي چې هلته کینی د دې ځای څخه کوم د پر ایران باندې دوی نظر ساتلی سوی په ښه توګه دغسې د دې ځای څخه دوی پر پاکستان ښه نظر ساتلی سوی په خاصه توګه پر چین ښه نظر ساتلی سوی دغه رقم پر روس باندې ښه نظر ساتلی سوی او دغه رقم د ترکیې او د کردستان څخه کوم معاملات روان دي پر دوی باندې ډېر ښه نظر ساتلی سوی نو بګرام کوم اهمیت چې دی هغه په یوه معنا ډېر اهم دی ولې چې دلته چین نږدې دی دلته پاکستان نږدې دی دلته روس نږدې دی نو که چیرې سړه جګړه پیل کیږي لکه څنګه چې موږ وینو په بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې کوم حالات دي کوم چې سی پیک کوم روډ دی له بلوچستان څخه تېرېږي نو هلته دا کوم حالات چې دي هغه
ورځ تر بلې بیخي زیات په خرابېدو دي. هلته حملې کېږي، هلته پخوا به چرکي عملیات و، اوس هغه نه دی. اوس خلک راوځي او کم بلوڅ بېلتون غوښتونکي وسوال چې دي یا کم TTP چې دی هغه په روډو ولاړ وي او سړکونه یې بند کړي وي، ګزمې کوي، هلته د خلکو چیکینګ کوي. نو دا ته یو داسې نظر هم ورکول کېږي چې دا د امریکا هم غواړي ډېر حده پورې چین د دې کم د دې کم دلې معاملات هغه پر مخ نسي ولاړ. خو چین به هم قرار نه کینی، هغه هم یو سوپر طاقت دی. که څه هم روس چې کله راتلی هغه له ډېر زور سره کار اخیستی، خو د چین کم حکمت عملي چې ده هغه بیا یو څه شهیدان پاتې شوي چې هغه نرم روان وي او کوشش یا هڅه یې دا وي چې د زور ما سوای په پیسو له لارې یا د اقتصاد له لارې کم کسان چې دي هغه له ځان سره مل کړي یا د ځان ملګري کړي. خو فعلا داسې ښکاري چې د کم حالات چې دي په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دا کم حالات چې دي دا به ورځ تر بلې به خرابېدو سي. او د پاکستان او د طالبانو کم حالات چې دي که دا هم دغسې پاته سي، ولې اوس یو رقم پاکستان که څه هم دی له امریکا څخه ویرېدی یا د امریکا خلاف دو خبره نه سوی کولی یا د امریکا خلاف دو قدم نه سوی اخیستی، اوس خو دوی ته دا هغه بهانه هم پر ودرېده. اوس د امریکا راځي له طالبانو سره خپله په کابل کې کینی، نو پاکستان ولې نه سوی کولی؟ او د امریکا ما سوای د پاکستان او د افغانستان کم تعلق چې دی هغه په هغه لیول نه دی لکه د افغانستان چې له ترکي سه یا له روس سه یا له امریکا سه یا له د نړۍ له نورو هیوادونو سه. پاکستان او افغانستان چې دا ګاونډي هیوادونه دي، د دې کم اثرات چې دي هغه که امنیتي وي که اقتصادي وي که هر څه وي هغه ډایرکټ پر یو بل باندې یو بل ته محتاج دي، یو بل ته اړ دي. نو که پاکستان مخکې دغه کول سي مطلب دی په رسمیت نه پیژنده یا بل داسې مشکل له هغوی سره تعلق نه سوی ساتلی یا له هغوی سره راشه درشه نه سوی کولی، نو اوس کوم امریکا چې د هغه ډایرکټ راځي په کابل کې د طالبانو سره ویني، نو پاکستان لا ولې نه سوی کولی او بل پاکستان ګاونډی هیواد ته زیات ضرورت دی. نو لازمي خبره ده او که چیرې دا تعلق نه دغه کېږي مطلب نه جوړېږي، نو دا به لازمي خبره وي چې کله د روس کم ټیم سي و، کله چې روس به افغانستان ته راغلی و او پاکستان چې کم کردار ادا کړی و، اوس به نو بیا هغه کم بدلون سي، هغه به داسې راځي چې د پاکستان کم د هغه وخت کردار سي هغه به افغانستان ادا کوي او د افغانستان د هغه وخت کم د جنگ میدان سي هغه به اوس پاکستان ګرځي. خو بدبختانه غټه خبره یا د افسوس خبره به دا وي چې د پاکستان نورې کومې سیمې چې دي هغه به فعلا لکه څنګه چې موږ وینو هغه پر امن دي. یوازې خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې دي هغه په دې کې وژنه روانه ده، انساني وژنه روانه ده، د هغوی کم اقتصادي کم حالات چې دي چې ورپخوا لا زیات خراب و، هغوی د دې ځای کم کسان چې دي هغه له نورو مشکلاتو سره مخ دي او د نورو کم سیمې چې دي هغه پر امن دي، هماغه کم کارونه چې دي یا کم اقتصاد چې دي هغه ورځ تر بلې په وده کوي او کم یو رقم ځپل سوي کم خلک سي هغه نور پسې ځپل کېږي. نو دا و د نن ولاګ. تاسو خپل مشوره راکولی سوی، خپل کم سوال چې دی هغه راته ښودلی سوی او زموږ پر دې بحث باندې خپل نظر خامخا را سره شریکوئ د کمنټو له لارې. زموږ کم چینل چې دی هغه کوم نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب کړئ، زموږ کم تعلق چې دی هغه مضبوطه سي او دا کم خبرونه چې دي یا کم تجزیه چې ده هغه تر تاسو پورې وختاً فوقتاً در رسوو او زموږ کم تعلق چې دی هغه نور هم پسې مضبوطه سي. ډېره مننه.